په دې ډرامه کې د بدرنګ هزي کردار مشهور هنرمند شیناز پېښوري ادا کړی دی. هغوی دا وینا و چې جی زما په دې ډرامه کې یو د ښځې کرکټر دی او د داسې ښځې کرکټر دی چې هغه یو ډېره زیاته بدرنګه وي او دای خاوند حکیم وي او هغه حکیم په دوایانو باندې زه لکه خم شمه ښایسته م شمه. بهرحال کریمان دي او دا صابون دي دا شیمپان دي نو ویښته هم یې سره ښه کېږي چې دغه بلیچ هم ورکېږي نو د دې مشهورتیا هم ده او دې یو ورکوټ شان ډرامه جوړه کړې ده. مونږ هیله لرو چې دا څونه ډرامې مونږ کړي دي زموږ به د عوام د ټولو خوښېږي او مونږ به خپل کوشش دا کوو چې مونږ ښې ښې ډرامې جوړې کړو چې د عوامو خوښې شي. دا ډرامه مزاحیه ده که نه؟ دا نیمه مزاحیه ده او نیمه سیریز ده لکه دې کې میسیجونه ډېر زیات دي. دې ډرامه کې چې کوم آرټسټانو کار کړی دی نومونه ترک مختصر ووایي. بس زه به درته څه ووایم ډېر ښکلی یو ټیم را یو ځای شوی دی چې هغې کې زمونږ یار حسین دی دا نوې دا ملګرې چې راغلې ده دا جینیا ده ورکې شهنشاه دی ورکې بادرعلي صاحب دی ورکې او زه خو به تاسو ته ښکاره ناسته یم چې شیناز پېښوري به ټول پېژني او زه هیله لرم چې تاسو به ټول ښه او موږ به دا خپل پوره کوشش کوو چې زموږ د ټول ټیم ورک څونه ښه کار وکړي چې تاسو یې خوښ کړل. اختر له ستاسو څومره ډرامې را روانې څه پته لري که نه؟ شمېره نه مې نه ده کړې شمېره نه مې نه ده کړې. دا ټایم چې تاسو کوم کتونکي ګوري کوم چې ستاسو مینوال دي ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ به زه به خپلو مینوالو ته دا خبره وکړم چې خلک وایي چې د مشرانو قدر عزت وکړئ خو زه درته وایم چې نن سبا چې خپل عزت غواړئ د کشرانو عزت وکړئ او چې د کشر څونه عزت وساتلی شي نو کشر سره به په خپله احساس پیدا شي چې دا مشر ما سره څونه ښه لګیا دی نو هغه له به احساس په خپله ورځي د مشر به په خپله عزت کوي. دا ټایم موږ سره بل آرټسټانه سره آریم شالومه دی په دې ډرامه کې هم موجود دغه نو یې سره خبره کوو چې د ډرامې په حواله باندې څه وایي. تو د ډرامې په حواله به څه وایي نن ډرامې په سیټ باندې موجود یې او جی اختر ته زما نوې ډرامه را روانه ده زما مشران ما سره ناست ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي امید لرو. دا ټایم موږ سره سعید شنو ولاړ دی چې بلا ډرامو کې کار کړی دی ډېر مشهور آرټسټ دی هغوی په دې ډرامه کې سیټ باندې موجود دی سره خبرې ترې کوو راځئ موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه صحت خیر دی مهرباني. تاسو په دې ډرامه کې څه کردار دی؟ دې کې زما کردار دی د ابنار منیجر یم داسې لکه څه ورته وایي لکه نیم روغ نیم لیونی او د بینک منیجر یم او کور بینک کې لکه ماته د خلک راځي زما دماغ خراب کړي بیا زه کور ته راشم کور کې مې دماغ خراب وي چې ښځه راته وایي برنډی راوړه زه ورته بل څه راوړم الټا که نه نو کردار خو ډېر ښه دی زه د ډېر ښه مطمئن یم او انشاءالله ډرامه د کتونکي خوښه کړي او بیا موږ ته د کتونکي د دې خامخا فیډبیک راکوي. دا مزاحیه ډرامه ده که نه؟ دا مزاحیه هم ده او نیمه پکې سیریس هم ده او انشاءالله مختلف کردارونه دي پکې. ډرامه جوړول اسان کار دی که ګران کار دی؟ څه وایي په دې باره کې؟ یا ډرامه جوړول خو ډېر ګران کار دی دا داسې ګران کار دی سړی لکه دلدل کې ونښلي که نه نیم راوتي نیم بار اوس که نه څومره خوځی همره دا ډېر ګران کار دی. کتونکو ته ډېر اسان کار ښکاري دا ډېر اسان دی ډرامه کې کتونکو ته دا وایو دا ټایم دومره سخته ګرمي ده بشکال او د ګرمۍ کې موږ لګیو که نه او ډېر سخت کار دی یو سین ته به انتظار کې درې سین نه پس تا لمبري بیا به ټول انتظار به کې لکه ګران کار دی. دا ټایم موږ سره مشهور آرټسټ بابو خان ناست دی سره د ډرامې په حواله باندې خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شاذب څنګه حال دی؟ خیر جی. دا نن چې کوم د ډرامې ریکارډینګ سټارټ دی د دې نوم څه دی دا راته ووایې او ستاسو په کردار څه دی؟ دا ډېره زبردست مزاحیه ډرامه په ارمان عمرزي صاحب لیکلې ده
خدای او کریم سره غي سره سپانسر دی دغه ګریس والا دا غینوم دی واده د بختوري او په بختوره کې دی چې کوم نه زماده سي خان او بدمعش رول دی خان دی او بدمعش دی ویلا کې ځکه چې دو لکه وخت داسې تیر کړی چې ډېر دغه مغه سخت تیر کړی دی چې راشه چې خدمت وکړو نو دغه شانتي یو جنایوي چې دغه ډېر لکه بدرنګي دغه شانتي شکل شوبات نه لکه توري هغه د وجه نه هغه خاوند ریجکټ کړي نو هغه ال بیا ز پناه ور کوم دغه به علاج کوم د شند الله تعالی غل بیا صحت ورکې نو هغه بیا واپس راځي او هغه سیس باندې ستومانه کیږي بهرال دغه شند دي کې لګ ډیر معمولی پلاټ ته دي ډیر خو زموږ سره خو آرټستان هم دي دغه شند شامل دي دغه او لکه ډرامه د خدای مزايد ډرامه د کتلې بکار دي دا ډرامه به اختر لرازي که هيري ان شاء الله دا به غټ اختر دی لبرازي ان شاء الله خلک به تاسو هم ګورئ موږ ګورو ځکه چې په سیټ دومره خاندل ما یې کنه چې څوک ګوري هغه ته چې کوم میوزیک بیا یا سره شي ایډیټینګ وشي میکسینګ وشي نو ډیر بو خاندل خپل مینوال ته بس پیغام ورکول غواړي زه خپل مینانو دا ویم چې لکه موږ خپل کوشش کوو لګیو چې تاسو ته کوم سیز نه تنګې لکه د کلاشنکوف نه تنګې د چرچ سرکټ نه تنګې د شرابو نه تنګې په فلمونو کې دا شان داس نه تنګې نو هغه سیزونه موږ ختم کړو هټ کړو او یو سټوریکل سیزم او یو کامیډي سیزم په خندا په خوشاله په ټوکو کې تاسو له یو مسائل یو مسلې چې کوم نه غستا وړاندې کوو نو زمونږ مې کېند چې تاسو هم زمونږ دا کوشش هغه باندې بخوه هغه سراخ کې او موږ له هغه خپیټ بیک راګي او دا یو ډیره مزیدار ډرامه ده او ډرامه هم څه په کریمو باندې جوړه ده خو چې دا کریمونو نوم مال نه راځي او د هغې مطابق لګیا وو کار کوو ډرامه کې کار کول اسان کار دی که نه ګران کار دی یاره جی بس زه خو یم چې ګران کار دی د دومره مخکې ته خوله کولاول او خبرې کول او بیا کیمرې هغه د کیمرې چې کومه سترګه ده هغې ته کار کول ډېر ګران